هغه چې پر ده علیه الصلاۃ والسلام و هغه یې په ښه ډول سره ادا کړ. په دغه وختو کې نو سورة النصر نازل سو. سورة النصر د سورة التوبه ورسته او په حجة الوداع کې نازل شوی دی. الله جل جلاله فرمایي: اذا جاء نصر الله والفتح، کم وخت چې د الله جل جلاله نصرت، مرسته او کومک او د مکه مکرمه فتح راسي، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، او تبو وینه چې په ډلو ډلو خلق د الله جل جلاله و دین ته داخليږي. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پس نو ته د خپل رب تسبیح پاکي د حمد سره وایه او د الله جل جلاله څخه د خپل امت لپاره بخښنه غواړه. بشکه چې دغه الله شتوبه قبلونکی دی. دغه صورت په نزول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تداور معلومه سو چې ما په دنیا کې خپل راسپارل سوی کار پای ته ورساوه او اوس نو د آخرت د سفر نوبت را ورسېدی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت مقصد او په دنیا کې د استوګنې مطلب چې د دین نشرول و پرسوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د آخرت سفر را نږدې سو. محترم ورونو، اوس به د مسلمانانو د شمیر او عدد او د اسلام د کامیابی په باره کې یو څه حسابي عددونه تر نظر وباسو. د هجرت په شپږم کال کې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حدیبیه ته تشریف یوړي، فقط 1400 نفر ورسره ملګری و. او د هجرت په اتم کال کې یعنی تر حدیبیه 2 کال وروسته د مکه مکرمه په فتح کې 10,000 نفر ورسره ملګری و. تر هغه لږ وروسته د تبوک په غزا کې 10,000 نفر ورسره ملګری و. مگر د هجرت په لسم کال کې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حج ادا کاوه، لږ تر لږه 100,000 نفر ورسره و. تاسو دغه لوی فرق ته وګورئ. د 4 کلو په جریان کې د مسلمانانو شمیر د 1400 نفر څخه تر 100,000 هم زیات شو. دا هم بیل هغه کسانو چې حج ته نه راغلي. او دغه لوی او مهم فرق د حدیبیه د صلح په سبب په وجود راغلی. هغه صلح چې الله جل جلاله فتح بللی ده. انا فتحنا لك فتحا مبینا. دا صلح ولی فتح وبلل سو؟ حال دا چې مسلمانانو نور هم و جهاد او قربانۍ ته ضرورت درلودي. دا ځکه چې د جهاد څخه اصلي هدف او مقصد دا دی چې د مسلمانانو او نور خلقو د مابین څخه پردې استسي او موږ مسلمانان د تبلیغ او اعلاء کلمت الله څخه منع نکړسو. کوم وخت چې مسلمانانو ته دا اجازه ورکړسي چې پښکارا او واضح ډول بل منع او سانسوره د اسلام په باره کې تبلیغ او خبري وکي، فتح نه بلکې فتوحات په وجود راځي. ځکه چې د اسلام دین د بشر د طبيعت او عقل سره موافق او برابر دی. د اسلام دین الهي او د انسانانو په ګټه او مصلحت دین دی. هیڅوک دغه الهي دین مخنیوي په عقل او منطق سره نسی کولای. په خبرو او دلایل سره هیڅوک نسی کولای چې دغه دین دی مغلوبه کی. د دین دشمنانو همیشه د اسلامي دین په مغلوبه کولو کې د زور څخه کار اخیستی دي، نه د عقل او منطق څخه. هغه چې خلق یې دغه الهي دین د متابعت څخه منع کول، یعنی ودغه دین ته نه داخلي ده، د هغه سبب دغه دین پټول و. د قریشو ټول کوشش داو چې اسلام د خلقو څخه پټ کړي. مسلمانان یې نه پرېښول چې د اسلام په باره کې خبري وکړي او په خپل قریشو به بیا د اسلام تعریف او بیان په داسې شکل سره کاوه چې خلق ځینې متنفره کړي. د اسلام احکام او فائدې نه بیانولې، بلکې ویل به چې مسلمانان ستاسو خدایانو یعنی بوتانو ته بدویل او شکنځل کوي. ستاسو پلرونه چې پر دغه دین و بعقلان او ناپوهان بولي
او خلق به هم د حق خبرو د اوریدلو څخه منع کول. قرآن ما اوري، د مسلمانانو سره مکشني. کم وخت چې د قریشو سره د حدیبیه صلح وسوه، د مسلمانانو او نور خلقو په مابین کې هغه تړلې دروازې خلاص شوه، نو به د کفارو سره خبرې کولې او د اسلام په حقیقت به پوهول. نو خلق د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخل سو، او د الله جل جلاله د طرفه دغه آیاتونه په حجة الوداع او په مینا کې نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او نور مفسرین وایي چې د الله جل جلاله دغه قول مقصد او هدف داو چې اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه چې خلق و دین الهی ته په ډلو ډلو داخليږي، دا ستاد وفات او رحلت علامه ده، ځکه هغه چې ستا وظیفه و هغه دې سرته ورسول. اوس نو ستاد متابعین وظیفه ده چې دغه دین نور هم نشر کړي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکي او تر نور خلقو دغه دین ورسوي، ځکه دین د ټولو اطرافو څخه پوره او کامل سو. اولا د وحي او قانون ایښولو په لحاظ پوره سو. دوهم د سیاسي لحاظ اسلام د یو قوت او طاقت په حیثیت وپیژندل سو، دا نه چې یوازې په عربو کې وپیژندل سو، بلکې غیر له عربو څخه نورو انسانانو هم اسلام د یو قوي طاقت په صفت سره وپیژندي. د مځکې پر مخ اسلامي مملکت او مرکز پیدا سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې او پاچاهانو ته لیکونه او رسالې ولېږلې. کسرا، مقوقس، قیصر، نجاشی د مځکې او هغه لوی پاچاهانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالې ورسېدلې. د دین تبلیغ وسو. اوس نو پر دغه دین او پر دغه طریقه دوام او استمرار تکول او متابعت کول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اتباع کار دی. د عسکري لحاظ هم اسلام قوي سو. ټول جزیره العرب د اسلام مرکز وګرځیده. دین ثابت او محکم سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل وظیفه په ښه ډول سره پای ته ورسول. لکه څنګه چې د هجرت په نهم کال کې په ډلو ډلو خلق مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د پاره ورتله، د غرنګ د هجرت په لسم کال کې هم دغه ډلو راتګ دوام درلودي. خو مؤرخینو یې دقیق تاریخ نه دی ذکر کړی او د هجرت په لسم کال کې کومه خاصه غزا یا سریه نه دی پیښ شوی. د تبوک غزا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخرنی غزا و، څو د هجرت د لسم کال د ذوالقعده میاشت را ورسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه په خلقو کې دا اعلان وسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج اراده لري. محترم ورونو، د دعوت کارونه پای ته ورسېده. الهي رسالت تر خلقو پورې ورسول سو. پر داسې اساس یو نوې ټولنه جوړه سو چې الوهیت د هر شي او هر چا څخه استسو یوازې الله جل جلاله لره ثابت سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امت رسول ومنل سو. اوس نو لکه یو هاتفي پټ ژغ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې وسی او دی علیه الصلاۃ والسلام په دې پوکي چې په دنیا کې ستا اوسېده و پای او آخر ته رسیږي. حتی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د هجرت په لسم کال کې یمن ته لېږي، د نور خبرو په جمله کې دا هم ورته فرمایل: شاید پس له دغه اوسنی کال څخه دی بیا زما سره ملاقات ونسی او شاید ته زما مسجد او زما قبر ته راسې. معاذ رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر فراق ډیر وشړل. د الله جل جلاله دا خوښه او اراده و چې د جل جلاله رسول
صلی الله علیه و آله وسلم د خپل هغه دعوت چې تر 10 کاله زیات د هغه په لار کې قسم قسم تکالیف او زحمتونه ګاللي و میوه او ثمره وویني. د مکه مکرمه په اطرافو کې د عربي قبیلو او د هغو د نمائندگانو سره یو ځای سي. هغه قبیله د علیه الصلاة والسلام څخه د دین احکام واخلي او د علیه الصلاة والسلام د هغو څخه دغه شاهدی واخلي چې د علیه الصلاة والسلام د رسالت امانت ورساوه، رسالت یې تبلیغ کړي او امت ته نصیحت وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل قصد اظهار او اعلان وکړي چې د علیه الصلاة والسلام 60 کال حج ته ځي. که څوک غواړي چې د صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا حج وکړي مدینه منورې ته دراسه. امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکاله په مدینه منوره کې تیر کړه او حج یې ونه کړ. خو د هجرت په 10 کال کې دا اعلان وسو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 60 کال د حج اراده لري او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې وخلقو ته د حج احکام وروشي. نو ډیر خلق مدینه منورې ته راغله او د ټولو دا اراده و چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقتدا وکي او داسې حج وکي لکه دی علیه الصلاة والسلام چې یې کوي. نو د شنبه په ورځ چې د ذوالقعده د میاشتې 4 ورځې پاتې وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرکت کولو د پاره تیار او آماده شو او د ماپښین تر منځ وروسته یې حرکت وکړي ترڅو چې د مازیګر تر منځ د مخه وذل حلیفه ته ورسېدی. هلته د مازیګر لمونځ سفریانه 2 رکعات ادا کړي او شپه یې حالته په ذل حلیفه کې تیر کړه. په سبا کې د ماپښین تر منځ د مخه د احرام د پاره غسل وکړي. پس له غسل حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سر او بدن پوری خوشبوئی ومشل. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احرام وتړي او بیا یې د ماپښین منځ سفریانه 2 رکعات ادا کړي او دغه ځای څخه په یو احرام د حج او عمره نیت وکړي چې ودغه ته حج قران ویل کیږي. بیا نو پر خپل اوښه سپور سو او د مکه مکرمه پر طرف یې حرکت وکړي. جابر رضی الله تعالی عنہ وایي کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه ودشت ووته نو ما وخلق توکتل څونه چې مسترګو لیدل کول په هغه اندازه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخته سپاره او پیاده خلق رهیوه و چپا او راسته طرف ته هم د سترګو د لیدلو پر اندازه خلق رهیوه. تر شا چې می وکتل هلته هم څونه چې زما سترګو لیدل کول خلق په پسیوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ په مابین کې وو او قران پر نازلې دی. 100,000 نفر د حج د ادا کولو د پاره ورسره ملګری دي. سبحان الله. هغه وخت مو په یاد دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وغار حرا ته یوازې تلی. هغه مو په یاد دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر عربي قبیلو یوازې ګرځېدي او خلق به و اسلام ته دعوت ول. خو نن ورځ د حج د ادا کولو د پاره ځي او 100,000 نفر ورسره ملګری دي. ورونو قصه به بیانوو خو یو څه نور معلومات به هم ورسره زیاتوو. هغه دا چې دا هغه یوازنی حج دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هجرت ادا کړی دی او تر دغه د مخه حج نو فرض شوی. حج د هجرت په 10 کال کې فرض شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 4 عمره ادا کړی دي چې په هغو کې دغه عمره هم شامل ده چې دغه حج سره کړی ده او دغه حج ته ځکه حجۃ الوداع ویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حج په خطبه کې و فرمایل لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، یعنی شاید پس له دغه کال څخه بیا ستاسو سره ملاقات ونکم، ستاسو سره ونوینم،
په دغه حج کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل امت او خپل اصحاب کرام سره د خدای په امانی رخصتې ده یا وداع کړې ده. نو حجۃ الوداع ورته ویل کیږي. څنګه چې دغه حج د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازنی حج وو او دا یې غوښته چې وخلق ته د حج احکام وروښيي، نو ځکه یې د شاوخوا و قبیلو ته هم نفر ولېږل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج اراده لري. که څوک غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره حج وکړي، مدینه منورې ته دراسي، نو خود د هر طرفه څخه ډلې راغلي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا حج ته ولاړ شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ذوالقعده په میاشت کې د مدینه منورې څخه د مکه مکرمه پر طرف حرکت وکړي. په لار کې د خپل ملګرو څخه یو ضعیف او سپنجری سړی ولیدي چې پر پښو رهیدي، خو د ډیره ضعف څخه پر دوه نفرو تکیه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دغه سړی ته څه پېښه ده؟ خلق ویل یا رسول الله، دغه سړی نظر ایښی دی چې پر پښو به حج کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ما يفعل الله بعذاب هذا، یعنی د دفع عذاب او تکلیف به الله جل جلاله څوکي. ورونو، د اسلام دین د آسانی دین دی. دغه دین د خلقو د تکلیف او عذاب د پاره نه دی راغلی. الله جل جلاله پر موږ تکلیفونه سپکوي او سختی را څخه پورته کوي. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دغه سړی امر کوي چې سپورسي، او هغه هم سپورسو. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د دین د آسانی اظهار او ښکارا کول و. نن ورځ ځینې کسان پر مسلمانانو دین سختوي او درنوي. هر مسأله چې په هغه کې د علماو اختلاف وي، دوی په هغه سخت او مشکل طرف پسې ګرځي. مګر د دین حقیقت دا دی څونه چې پر خلقو سپکیږي باید د شرع په چوکاټ کې پر سپک سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هیڅ کله د دوه کارو په مابین کې اختیار نه دی ورکړ سوی، مګر د هغه دوه څخه به هغه آسانه اختیار اوت، یا د هغه دوه څخه یې هغه آسانه اختیار کړی دی. یعنی کبه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په دوه کارو کې اختیار ورکړ سو، کداسې کوي یا داسې، د علیه الصلاۃ والسلام به هغه آسانه طرف اختیار اوت. دا زموږ د دین حقیقت دی چې د آسانی دین دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یسروا ولا تعسروا، آسانی راولي سختی مکوي. مګر موږ اوس وینو چې ځینې خلک د تشدد، عنف او زجوال څخه کار اخلي. خدا صحیح کار نه دی. جهاد چې د اسلامي دین اساس او بنیاد دی، مګر پاغه کې عنف، تشدد، د خلق ژوند ترخول، پر خلق سختی راوستل، دا دغه دین مرام او مقصد نه دی. که څوک غواړي چې پر خپل ځان سختی راولي کولای شي، ممانعت یې نشته، مګر پر نور خلقو دروند بار ایښول نه دي صحیح. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه، روژه او داسې نور عبادتو کې پر خپل ځان ډیر زحمت او تکلیف راوستی، مګر پر نور خلقو یې آسانی راوستل. او دا د اسلام حقیقت دی، باید ځان په خبر کړي. د حج په وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو ښځه راغله او یو کوچنی تقریبا د تی هلک ورسره و. هغه هلک یې راپورته کړي او ویل یا رسول الله، آیا دغه حج کیږي؟ یعنی حج دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو، او تعالی هم ثواب سته. دغه ښځې ته هم دغه هلک پر حج ثواب ورکول کیږي، ځکه په دغه کار کې دغه ښځه هم تکلیف او زحمت زغمي. دا د چې په غیږ کې اخلي، په طواف، صفا او مروه کې ګرځوي، نو دغه کوچنی ته د حج ثواب ورکول کیږي. او هغه ښځه یا هغه څوک چې دغه کوچنی مسؤلیت یې پر غاړه وي، هغه ته هم ثواب ورکول کیږي. مګر هو، علماء کرام وایي
چې د کوچنی دغه حج د هغه فرضي حج پر ځای نه درېږي، فرضي حج نه په ادا کیږي. کوم وخت چې دغه کوچنی بالغ سو هغه خپل د اسلام حج په خپل شرایطو پر فرض دی. تاسو ته معلومه ده چې حج پر درې قسمه دی. اول حج مفرد یا افراد، دوهم حج تمتع، دریم حج قران. حج مفرد هغه بیل عمره یوازې حج دی. حج تمتع دادی چې عمره وکي او ځان حلال کی، یعنی د احرام څخه وباسي، خپل کالی واغوندي. کوم وخت چې د ذوالحجه د میاشتې د 8 ورځ راغله بیا د حج د پاره بل احرام وتړي. او حج قران هغه حج ته ویل کیږي چې حج او عمره دواړه په یو احرام ادا کی، یعنی عمره وکي ځان د احرام څخه نکی خلاص په هغه احرام کې پاتوي. کوم وخت چې د حج وخت راسي په هغه اولنی احرام چې عمره یې پکښ کړی ده حج هم وکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خپل حج قران کړی دی. د حج دغه درو اقسامو په فضیلت کې علما او مذهبونه اختلاف سره لري. زموږ د احناف په مذهب حج قران تر حج مفرد او حج تمتع افضل دی. د امام شافعی رحمه الله په مذهب کې حج مفرد افضل دی او د امام مالک رحمه الله په مذهب کې حج تمتع افضل دی. او دغه د پاره هر مذهب خپل ځان ته دلایل لري او هغه دلایل هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیث څخه راایستل شوی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې څخه د مکه مکرمه پر طرف ورهیدي، څو و مکه مکرمه ته ورنږدې سو او شپه په زیتوا کې تیر کړ چې د یو ځای نوم دی. او بیا د سهار تر مانځه وروسته مکه مکرمه ته ور داخل سو چې دا د یک شنبه ورځ او د ذوالحجه 5مه او آتش په پر لارې تیر کړی وي. اول یې غسل وکي او بیا مسجد الحرام ته ورغلی، پر کعبه شریفه طواف وکي، د صفا او مروه په مابین کې سعی یا تګ وکي او ځان یې د احرام څخه په دې سبب نکي خلاص چې د حج قران نیت کړی وو او حج هم ورسره رهي کړی وو. پس له طواف او سعی څخه د مکه مکرمه ولور طرف ته چې حجون ورته ویل کیږي ولاړی او هلته استوګنه کول او بل فرض طواف څخه بیا بل طواف نه دی کړی. څو د ذوالحجه په 8مه ورځ چې یوم الترویه هم ورته ویل کیږي و منات تشریف یوړي. د ذوالحجه و 8مه ورځ ته د ترویه ورځ په دې سبب ویل کیږي چې خلق به منات او بوړل په منا کې خو وبن نه وي، نو یا دغه ورځ د ترویه یعنی وبکېدو یا وبو اخستلو ورځ وبلل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ذوالحجه په 8مه ورځ منا ته ولاړی. دغه ورځ د ماپښین، مازیګر، ماښام، ماخوستن او نهمه ورځ د سهار منځونه په منا کې ادا کړه چې دغه ټوله 15 منځونه سو. او د ذوالحجه په 9مه ورځ تر لمر راختلو وروسته د منا څخه د عرفات پر طرف رهیسو. اول مزدلفه ته ورسېدی ځکه هغه په مخ او لار کې ده. بیا د هغه ځای څخه عرفات ته ولاړی. تر اسلام د مخه چې قریشو به حج کاوه منا ته راووتل او د عرفات په ورځ به تر مزدلفه پورې ولاړه. هلته به د مشعر الحرام سره پاتې سو. نور خلق به عرفات ته ولاړه مگر قریش عرفات ته نتله، په مزدلفه کې به پاتې کېده او ویل به چې موږ اهل الحرم یو، تر حرم د باندې نوزو. څنګه چې مزدلفه د حرم په حدودو کې داخله ده او عرفات د حرم تر حدودو د باندې دی، نو قریش د ځان د پاره دغه یو امتیاز او بهتري ایښو چې ویل موږ اهل حرم تر حرم د باندې نوزو. نور ټول خلق به عرفات ته ولاړه بل قریش. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نهم په ورځ د منا څخه د عرفات پر طرف رهیسو، خلق په دې انتظار کې دي چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به داسې وکي لکه په خوا چې قریشو کول، په مزدلفه کې به پاتې سي
او کبه د خلق سره عرفات ته ولاړ شي. خاصتا اهل مکه ډېر په انتظار کې و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بسوکه، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مزدلفه ته ورسېدی هلته نسو پاته بلکې عرفات ته پسې ولاړی. یعنی دغه امتیاز چې قریش ځان ته ایښی دی دا د دین څخه نه دی او د الله جل جلاله په دین کې امتیاز نشته، بلکې عرفات د ټولو حاجانو د پاره د درېدلو ځای دی. هغه امتیاز چې قریش ځان ته ایښی وو لغوه سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحج عرفه، یعنی حج عرفات دی. نو هر هغه څوک چې په مزدلفه کې پاتې سي هغه لره حج نشته. او دغه حج شریف چې الحج عرفه سر هم دادی چې هغه د جاهلیت عادت او امتیاز د بین څخه یوړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عرفات ته ورسېدی او هلته په نمیره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره خیمه درول شوی و. نمیره هغه ځای دی چې اوس هلته د عرفات مسجد جوړ شوی دی. په دغه خیمه کې واړول ترڅو چې لمر تر سر واوښتي. تر زوال ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل مشهوره او عظیمه خطبه په داسې حال کې وویل چې 1,40,000 یا 1,40,000 نفر پر راټول و. دغه ډیرو خلقو په مابین کې ودرېدي او دغه جامعه خطبه وویل چې خطبه الوداع ورته ویل کیږي. دا د حج خطبه و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې خطبه کې د دین د احکام خلاصه بیان کړه چې زبا اوس د هغې خطبه هغه لوی لوی ټکي درته را نقل کم او دغه خطبه د هر جملې سره باید مسلمان ودرېږي په پوره غور او دقت سره فکر پکښې وکړي ځکه هر جمله د هدایت او لارښوونې ستوری دی چې مسلمان ته د دین لار روښانه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا عباد الله د الله جل جلاله په تقوا و ستر تکوم او د الله جل جلاله و اطاعت مرابولم او د خبرو شروع په هغه شي سره کوم چې هغه خیر دی. اما بعد ايها الناس اسمعوا قولي فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا. اي خلقو زو تاسو ته احکام بیانوم زما څخه واوري زه نه يم خبر شاید پس د سرج کال څخه په دغه ځای کې بیا هیڅ کله زه ستاسو سره ونه وینم. ان دماءکم واموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبه ویلو سره ټول خلق چپ او ساکت شو. خدا معلومه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم आवाज و 1,00,000 نفر ته نو رسیدي. نو عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه او ربيع ابن امیه رضی الله تعالی عنه چې د صفوان ابن امیه رضی الله تعالی عنه ورور وو دغه دوه نفر چې د لوړ आवाज خاوندان و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقوال تر خلق پورې رسول. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ورونو شمو توجه سي ډېر مهمه خبره ده خاصتا د هغو کسانو د پاره چې بری او عام خلق وجنه او د هغو کسانو د پاره چې د خلق مالونه په حرام سره خوري او هغه خلق چې بیل دلیل پر خلق او د هغو پر حیثیت ژغیږي او باطل خبرې پر کوي. هغه خلق دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه لارښوونې واوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل
بشکه چې ستاسو ویني او ستاسو مالونه یو پر بل داسې حرام دي لکه ستاسو د دغه ورځې حرمت په دغه میاشت او په دغه ښار کې. نو د مسلمان وینه تویول یا د هغه مال خوړل ابدي حرام دي او داسې حرام دي لکه ستاسو د نن ورځې حرمت چې د عرفات ورځ ده او میاشت د حرامو میاشتو څخه ده او ښار بلد الحرام دی. یعنی د مسلمان د ویني او مال حرام والی لکه د حج د ورځې حرمت په حرامه میاشت کې او په بلد الله الحرام کې. ورونو دا د مسلمان د ویني او مال حرمت او عظمت دی. د یو مسلمان وینه او مال پر بل چا داسې حرام دي چې حرمت یې د کعبه شریف تر حرمت او د حج اکبر د ورځې تر حرمت کم نه دی. ای هغه کسانو چې د مسلمانانو ویني په ناحق سره تویوي، ای هغه کسانو چې د مسلمانانو مالونه په حرام سره خوري، ای هغه کسانو چې د خلقو په عزت کې خبرې کوي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خطبه او دغه اخرنی وسط په دقت سره واوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حجۃ الوداع په خطبه کې په تکرار سره دغه خبره کړې ده: ان دماءکم واموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مسلمان ورونو لږ خپل ځان او عمل ته متوجه سي چې څونه مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کړی دي او څونه مو د مسلمانانو د حقوقو مراعات کړی دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع. خبر اوسي چې د جاهلیت هر کار او عمل زما تر پښو لاندې او بے اعتبار دي. ودماء الجاهليه موضوعه وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعه بن الحارث. او هغه د جاهلیت ویني استسوي او غرزول سوي دي. یعنی د جاهلیت د وختو څخه چې د قبایلو په مابین کې د وجلسو کسانو انتقام او بدله پاتې دي، هغه لغوه دي، د هغو بدل به نه اخیستل کیږي. او هغه اوله وینه چې زه لغوه کوم او باطلوم هغه زموږ د وینو څخه ده چې د عامر ابن ربيعه ابن حارث ابن عبد المطلب وینه ده. دغه عامر ابن ربيعه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکال مسیو او د هذیل د قبیله د طرفه وجل سوی وو، د هغه د قاتل څخه تر اوسه بدله او انتقام نو اخستل سوی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هغه تیر سو او عفو یې ورته وکړه. شروع یې د خپل قریب د ویني په معافیدو سره وکړه. نو ول تاسو هم ټوله په دغه مکلف یاست. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: وربا الجاهليه موضوع واول الربا اضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله. هغه د جاهلیت سود او ربا لغوه او باطل دي، او هغه اول ربا چې زه باطلوم هغه زموږ ربا ده چې زما د اکا عباس ابن عبد المطلب ربا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ربا منع او لغو کړ، او هغه اول ربا چې باطل کړ د علیه الصلاة والسلام د اکا عباس رضی الله تعالی عنہ ربا و. او وی فرمایل: فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمایي: د شذو په معامله او بارکه د الله جل جلاله څخه وبېریږي. تاسو دوی د الله په امانت سره اخیستي دي او دوی و تاسو ته په نکاح سره حلال سوي دي.
ستاسو پر دوی دغه حق دی چې ستاسو کور ته به داسې څوک نه پریږدي او نه داخلوي چې ستاسو نوی خوښ کې دا کار وکي وی وهي مګر داسې وهل چې نه به زخمی کیږي او نه به عضو ماتیږي او د دوی پر تاسو دغه حق دی چې خواړه او کالیبه په ښه طریقه سره ورکوي. ای هغه مسلمانانو چې شکل او قیافه مو د مسلمان جوړ کړی ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت نکوي، ستاسو اولنۍ ظلم پر هغه شذ دی چې ستاسو تر لاس لاندې دي. د الله جل جلاله څخه وبېریږي، په خپل دغه عمل سره د اسلام نوم مبدوي. د اسلام د دشمنانو ادعاګانې چې وايي په اسلام کې د ښځو حقوق نشته، په خپل دغه ظالمانه اعمال سره مرشتیا کوي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومشتد وهلو سبب او اندازه را شوولې دي. اولا د ښځې وهل هغه وخت جائز او روا دي چې په ښځه کې نه اطاعت او سرکشي پیدا سي، داسې نه چې یو سهوه او خطا ځدی پیښ سي او ته وهه. دغه وهل حرام او ناروا دي. دوهم، وهل به په داسې طریقه او اندازه سره وي چې عذاب، زخم او مات به نوي پکشه. حتی علماء کرام وایي چې وهل به په داسې شي سره وي لکه مسواک. اصلا دا داسې وهل نه دي چې په هغه کې د آزار او عذاب مقصد وي، بلکې د دې وهلو څخه مقصد دا دی چې ایشزي ستانه فرمانی و داسې اندازې ته ورسېده چې تحمل یې نشي کېدلی او پس له دې څخه بل شی نشته بل طلاق. دا هغه اخرنی تنبیه او خبرتیا ده. نور نو د نصيحت وخت تیر سو او هغه اخرنی مرحله ته سره ورسېدو او بیا یو حکم یا دریم څوک چې صلح او فیصله کوونکی وي د سړي د طرف راځي او یو د ښځې د طرف راځي چې یا به سم ژوند سره کوي یا طلاق او جلاوالی دي. نو دغه وهلو څخه مقصد داسو چې با خبره اوس مو ژوند او گزاره وهغه اخیری مرحله ته ورسېده. ځینې د اسلام دشمنان دغه د ښځې د وهلو په سبب پر اسلام عیب وایي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اخرنی خطبه کې د وهلو اندازه را شوی او فرمایي ضربا غیر مبرح، چې د وهلو هیڅ اثر او آزار باقی نه پاتې کیږي، بلکې دغه وهل ودې ته اشاره ده چې خبره وهغه خطرناکه مرحله ته ورسېده. کښه په دغه وهلو پوسوه چې ما تر خپل اندازې تیرې کړې دي او برته اطاعت شروع کړي، نو پر تاسو د دوی خواړه او لباس په ښه طریقه لازم دي. برته هغه خپل عادي او طبيعي ژوند شروع کیږي او اختلافات پای ته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ښځې ستاسو سره بندیان دي، یعنی ښځه د خپل خاوند په کور کې لکه بندي داسې ده، ځکه دا داسې تصرف نشي کولای لکه سړی، او هغه سړی د دې د رزق او نور کارو متصرف دی. نو په دغه حال کې باید د دې مراعات وسی او ښه نرمه گزاره او معامله ورسره وسی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې دوی د خپل ځان د پاره اختیار نه لري. تاسو دوی د الله جل جلاله په امانت اخیستې دي او د الله جل جلاله په قانون د دوی فرجونه تاسو ته حلال شوی دي. نو فتقوا الله فی النساء، د شذ سره په ژوند کولو کې د الله جل جلاله څخه وبېریږي. واستوصوا بهن خیرا، او د دوی سره ښه او د خیر گزاره او معامله کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه وصیت او لارښوونه ده چې انسانان باید د ښځې په گزاره او معامله کې د الله جل جلاله د عذاب څخه ځان وساتي. هغه څوک چې د خپل ښځې سره نرمه او پسته گزاره کوي، ځینې خلک هغه ضعیفه بولي، خو په حقیقت کې هغه ضعیفه نه دی، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وصیت او لارښوونې عملي کول دي. یو سړی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د هغه د خلافت په وختو کې ورغلی چې د خپل ښځې شکایت ورته وکړي چې ښځه می یو وخت نا وخت
आवाज را باندې پورته کوي. هغه سړی وایي کوم وخت چې دروازې ته ورسېدم او دروازه می وټکول په دغه وخت کې می واورېده چې د عمر رضی الله تعالی عنہ شذې په خپل پر عمر رضی الله تعالی عنہ आवाज پورته کړی دی. سړی وایي عمر رضی الله تعالی عنہ هغه څوک چې ټول خلق زدي بیرېده او اوس د شذې پر د आवाज پورته کړی دی. وایي زه بیرته راوګرځیدم چې زما شکایت فائدہ نه راته کوي. خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د دروازې ټکول اوریدلی و او د کور راووتی. ویل سړی لکه زه چې په کار وم. ما ویل هو خو زما کار وسو. عمر رضی الله تعالی عنہ راته ټینګ سو چې د چی د پاره راغلی وي. وای زه مجبور اسوم نو می ورته وویل راغلی وم چې د خپل شذې د आवाज لوړولو شکایت درته وکم. خو ما چې ستا حال ولیدي نو بیرته رهیسوم چې زما شکایت فائدہ نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د محمدي مدرسې شاګرد راته وویل سړی دا مې اشپزی کوي، خدمت مې کوي، کالی را منځي، اولادونه مې را تربیه کوي، پر دغه ټول سربېره زما پر قهر او غضب صبر کوي. نو زه د دې پر لوړ आवाज صبر ونکم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وصیت عملی کول دي. ورونو ما ولې دغه د شذو موضوع دونه اوږده کړه؟ ځکه زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته چې د شذو د حقوقو هیڅ مراعات نه لري. دغه د دوی عمل دی چې د اسلام د دشمنانو وتبرته لاس ور واچاوه. نن ورځ که د اسلام دشمنان دغه ادعا کوي چې په اسلام کې د شذو حقوق نه دي ورکول شوی، د هغو دلیل د دغو کسانو عمل دی. زه مجبور یم چې په دغه ترخه حقیقت سره اعتراف وکم چې هو زموږ په ټولنه کې داسې کسان شته که د دوی د باندې نکړه وړه وګوري په تماما معنا پر شریعت برابر دی. شه ژیري او لنګوټه، شل منځونه او روژه، شه اسلامي لباس او شه اسلامي خبري. خو کې د نن په کورنۍ ژوند خبر سي شرم مشتي د میږي په لباس کې. خو بیا هم دونه ویلای سم چې دغه کسانو عمل پر دې دلالت نه کوي چې اسلام د شذو حقوق نه دی ورکړي، بلکې دغه کسان د اسلام پر لار نه دی رهیسوي او د دوی په دغه بد عمل سره باید د اسلام نوم بد نسی. الله دې موږ او دوی ته هدایت وکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به. کتاب الله او ما پتاس کې داسې شی پیښ دي که تاسو په هغه پوری لاس ونیسئ حق لار نه درڅخه ورکیږي چې هغه کتاب الله دی. ايها الناس انه لا نبي بعدي ولا امه بعدكم الا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا أولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. اي خلقو ترما ورست بل نبي نسته او نتر تاسي ورست بل امت سته. د خپل رب عبادت کوي، خپل پنځل منځونه ادا کوي، د روزه د میاشتې روزه نیسي، د خپل مالو زکات ورکوي، د خپل زړه په خوشحالي ورکوي، ستاسو د رب د بیت حج کوي، د خپل امرانو اطاعت کوي، نو به د خپل رب و جنت ته داخل سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. ستاسو څخه د قیامت په ورځ ما په باره کې پوښتنه کیږي. الله جل جلاله پوښتنه درڅخه کوي تاسو به څه وایاست؟ آیا تاسو دا شاهدی ادا کوئ چې ما د خپل رسالت تبلیغ وکړ؟ د خلقو आवाजونه په جړا سره پورته سو او ول موږ شاهدی ادا کوو چې تا خپل رسالت ورساوه، امانت دې ادا کړي
او امت ته نصيحت وکي او د خپل دین د پاره د جهاد وکي. د خلق تر دغه شاهدی ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل سبابه غوته سره یوار و اسمان ته اشاره وکړه او بیا به خلق ته اشاره وکړه او ویل به اللهم اشهد، الهی تشاهد اوسه. دغه د ګوتی اشاره او دغه جملې ویلې درې واره تکرار کړه. او د دې کار څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه مقصد وو؟ مقصد یې دا و چې الهي تا و دغه قوم او امت ته زه په رسالت او نبوت را لېږلی وم او دغه دی زما امت شاهدی ادا کوي چې ما خپل رسالت ورساوه، امانت می ادا کړي او خپل امت ته می نصیحت وکړي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبه ویلو او بیانولو څخه فارغ سو، د دغه ورځې د مازیګر په وخت کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې د سورۃ المائده د 3 نمبر آیات یو حصہ ده. نو دغه آیات د نزول وخت د جمعې او عرفات د ورځې د مازیګر وخت دی چې الله جل جلاله فرمایي اليوم اکملت لكم دینکم واتمم. محترم ورونو، څنګه چې فتا پای ته ورسېده او متاسفانه اکثره وختونه زموږ فتا د ډېر مهم بحث په مابین کې پای ته رسیږي. نو پاته بیان به پراتلونکو 40مه فتا کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما